أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخره. درکو خلاصہ د دعوت تبلیغ اصول بیانوي او توحید الله پاک بیانوي چې تو سه توحید اختیار کوئ. دا رکو خلاصہ شو نو فرمای قل پیغمبر ته یا اهل کتاب اے اهل کتابو تعالوا رشوي الى کلمه په طرف ته داسې خبره سوا ان چې ابر بار دو بیننا و بینکم په باندې موږ په باندې توس کې الله نعبدا څه خبره برابر ده څه خبره موږ توسې په میانس کې وادو چې موږ به عبادت نه کوو الا الله مگر صرف دی الله ولا نشرک به شیئا او د دې بسوک شریک خنو جوړو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا او نبنسو بعضی دی موږ بعضی خدایون من دون الله بغیر دی الله نه فان تولوا کچیرته بیا پیغمبر دوی اعراض کوي فقولوا بیا ته تویا اشهدوا تو سی گواه اوسئ په دې باندې به ان مسلمون چې موږ د حکم تابع یو. یا اهل کتاب ای اهل کتاب لم تحاجون ویل تو سی جګړه کوي فی ابراهیم بحث کوي په ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراۃ والانجیل او ندی نازل شوی دا تورات او انجیل الا من بعد مگر ورستو د ابراهیم نه افلا تاکلون آیاتو سی په دوی نه پېژوي ها انتم تو سی وروي حاججتم فيما لكم به علم تو سي جګړه کړی دو په هغه شي کې چې تو سي ته پېم دی علم فلم تحاجونا به تو سي ویلي جګړه کوي فيما په اي شي کې ليس لكم به علم چې تو سي ته په هغه باندې علم نشته دا والله يعلم او الله پاک پېج و انتم لا تعلمون او تو سمند نه پېږي ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیه السلام يهودي ولا نصراني او نه نصراني ولكن کان حنیفا مسلمان لیکن هغه و د ټولو باطلو مذهبونو نه یو طرف ته ما کان من المشرکین او نو د مشرکینو نه ان اول الناس بشکا ډیر نږدې خلک به ابراهیم علیه السلام ته للذین خلقوا اتبعوه د تبعدارو وهذا النبي او داغه نبی والذین آمنوا او هغه خلکو چې ایمان وروړه والله ولی المؤمنین الله پاک ولی د مؤمنینو ودت خوشوی طائفه یو ټولای من اهل کتاب د اهل کتابونه لو یدلونکم چې توسی گمراه کی وما یدلون دوی نه گمراه کوي الا انفسهم خبر نفسونه وما یشورون په دې باندې دوی پیژنو یا اهل کتاب ای اهل کتاب لما تکفرون ویری توسی کفر کوي به آیات الله پیرتون دی الله سره انتم تشهدون او حال د چې توسی په دې باندې پیژوي خو یا اهل کتاب ای اهل کتاب لما تلبسون الحق ویلی توسی تلبیس کوي ویلی توسی ګډوي حق بالباطل باطل سره وتکتمون الحق او پټوي حق وانتم تعلمون او حال دا چې توستا اې دې پته حدو